السلام علیکم، زما نوم جمیل احمد دی او نن زه غواړم چې زه سره د یوټیوب د جوړېدو په باره کې خبرې در سره وکړم. نو د یوټیوب د جوړېدو لپاره زما څخه 10 ریزنه دي چې ولې باید موږ یوټیوب چینل جوړ کړو. اول دا دی چې د یوټیوب د چینل د جوړېدو لپاره لازمه نه ده چې ته باید یو صلاحیتمند انسان یې، بلکې یوټیوب چینل باید ته جوړ کړې د یو صلاحیتمند انسان د جوړېدو لپاره چې ته باید په مستقبل کې ستا څخه یو صلاحیتمند انسان جوړ سي. موږ راځو اوس د ریزن نمبر 1 ته راځو. بیکم ا کریټر ناٹ ا کنزیومر. کنزیومر معنا دا ده چې یوازې کتونکي والا د ځان سره مه جوړوه چې ته یوازې د نورو خلکو ویډیوې ته ګورې، بلکې ته باید د ځان څخه یو کریټر جوړ کړې. ته باید یوټیوب چینل جوړ کړې چې ته کریټر سې، یعنی ته په خپل ځان ویډیوې ته انتخابي جوړې. یعنی کې د دې لپاره نو ته برې کوشش کوې، پر تا باندې دا لازمه کیږي چې ته باید د ویډیو د جوړېدو لپاره ته باید سوچ ووایې چې ته باید کم شی ته زده کړې یا کم سکل باید ته ولرې یا کم مثال معلومات ولرې چې ته باید پر سکرین باندې راسې او ته خپل ویور ته بیان کړې. یعنی کې دا اوله فایده سوله. دوم ریزن دا دی هیسټري اینډ لیګیسي. یعنی کې هغه وخت که ته چیرې سپین ږیری سې نو هغه وخت بیا کم داسې یو ذریعه ته پیدا کېدلی سي چې ته خپل پاسټ ژوند ته وغواړې چې ته خپل ځان لپاره بیرته په یاد کړې. یعنی کې یو خو دا دی چې ته په ذهن کې په یادولی سې، لیکن که ته چیرې یوټیوب چینل ولرې نو ته هغه وخت کولی سې چې ته خپل یعنی کې تیر وخت ته هغه خپل و مخ ته و پر سکرین باندې ته خپل ژوند کتلی سې او ته خپل ټول معلومات کتلی سې او خپل ستا څه چې شناخته دي، خپلوان دي، هر څوک چې دي، دوستان، دا ټوله ستا ژوند کتلی سې. دریم ریزن دا دی ایکسپریس یور کریټیویټي. یعنی کې ته خپل خوښه باید ته خلکو ته ورښکاره کړې یا ته خپل یو داسې کریشن چې ته په ځان کې صلاحیتونه ولرې هغه باید ته راسې، ته پر سکرین باندې ته و خپل ویورز ته ورښکاره کړې، دنیا ته ورښکاره کړې. څلورم ریزن چې دی هغه پرسنل گروت دی. یعنی کې د یوټیوب د جوړولو سره تا دا یوټیوب په خپله مجبوره کوي چې ته باید نوي شیان زده کړې. ولې چې نوي شیان ته زده کړې نو ته به راسې ته به پر سکرین دغه خبرې کوې. دې سره ستا کانفیډنس، ستا نالیج، ستا کیریر، ستا سکل، ستا ټوله په دې کې راځي. یعنی کې ته مجبوره کوي چې ته باید روزانه ته خپل ځان ته یو نوی معلومات ولرې چې ته راسې پر سکرین باندې و خپل اودینس ته بیان کړې. څلورم ریزن هغه دا دی بیلډ ا پورټفولیو. یعنی چې ته هر څومره ډېرې ویډیو ته خپل په یوټیوب چینل کې ته اچې هغومره ستا پورټفولیو چې ده هغومره ډېرېږي، او څومره چې ستا پورټفولیو ډېرېږي هغومره ستا دپاره اسانه کېږي چې ته یو بل چا ته خپل د ځان په باره کې معلومات ووایې. یعنی کې مطلب مې دا دی که ته چیرې وغواړې چې ته یو ځای یو جاب اپلای وکړې او هغه کس وغواړي چې ستا په باره کې معلومات وغواړي چې ولرې، نو هغه ستا یوټیوب چینل ته ځي، ستا په یوټیوب چینل کې ستا په باره کې ګوري چې ته د چی سره دلچسپي لرې، ستا کم مضمونونه خوښیږي یا ته په کم مضمون کې ته خبرې کوې. یعنې هغه ستا په باره کې ټوله معلومات په اسانه طریقه سره دی اخیستلی سي چې ته څوک یې، ستا خوښه څه ده، ستا په کم کار کې ته هنرمند یې، په کم کار کې ته ستا دلچسپي ده، نو اسانه کیږي دا ستا معلومات چې ته به نورو ته ورکوې. ریزن نمبر 6 چې دی هغه ګیټ ډسکورډ. ګیټ ډسکورډ مطلب دا دی چې یعنی کې ته څه غواړې چې خلک ستا په باره کې تا په هغه دغه وپېژني، په کردار دې وپېژني. یعنی کې ته په څه نامه غواړې چې خلک تا وپېژني، یا ته غواړې چې خلک دې د بزنس په نامه وپېژني، یا ته غواړې چې خلک دې د یو ښه موټیویټر سپیکر په نامه دې وپېژني، یا ته غواړې چې خلک دې ستا د یو خلکو د کومک په نامه دې وپېژني. یعنی دا ټوله نوم ته خپل ځان ته انتخابولی سې د یوټیوب په ذریعه سره. یعنی کې که ته په یوټیوب کې خپل هر ټاپک چې ته ولرې، ته په هغه ټاپک سره ته خپل ویډیوې ولرې، نو خلک ته به ستا پیغامونه ورسیږي. یعنی کې که ته غواړې که بزنس پشکې وکړې، ته د خپل بزنس پشکې ډېرولی سې، خلکو ته ستا د بزنس په باره کې معلومات ورسیږي، نو دوی به دا ستا وپېژني چې ته یو بزنس مین یې. د هغه رقم که ته یو سکل ولرې، ته یو داسې یو هنر ولرې چې ته د خلکو سره شیر کړې، نو هغه هم ته خپل ځان ډسکور کولی سې په دې ذریعه سره. نو دغه هم فایده تا ته رسیږي. ریزن نمبر 7 چې دی هغه پرسنل برانډینګ دی. پرسنل برانډینګ یعنی که ته چې هر څه ډېرې ویډیو ته په دې کې
ته اپلوډ کوې هغوی ستا پرسنل برانډینګ جوړېږي، یعنې ستا اعتبار ډېرېږي د خلکو په نظر کې چې ته څوک یې، د کوم ځای، او ته ستا څه خوښه ده او ته د چی سره دلچسپي لرې، نو ستا اعتبار د دې ویډیو په ذریعه سره ډېرېږي. خیر د دې خبرو پای به موږ په دا خبره کې معلوم کو، یعنی کې که ته غواړې چې ته د یوټیوب چینل جوړ کړې، اول خو باید زه ته دا مشوره در کوم چې ته باید د یوټیوب چینل جوړ کړې او ستا چې هر کیسه ویزه وي ته باید راسې ته خپل پر سکرین باندې خبرې وکړې او ته خپل ځان باید کریټیو کړې. او دوم دا دی که ته چیرې راځې هم نو باید ته اول سوچ ووایې چې ته په څه وجه راځې، ستا اصلي د دې شوق څه شي شوق دی، یعنې که ته غواړې چې ته د خلکو سره کومک وکړې، ته غواړې چې خپل ځان دپاره یو هسټري جوړه کړې، ته غواړې چې خپل بزنس په دې یوټیوب په ذریعه سره مخ ته بوځې، یا که ته غواړې چې ته خلکو ته داسې یو پیغامونه ورسې چې هغه د کامیابي خواته متوجه کړې، نو دا ټوله پر تا باندې اړه لري چې ته په څه وجه باندې ته غواړې چې یوټیوب چینل ته راسې. که چیرې یو پوښتنه یا یو داسې یو معلومات یو دغه نو تاسې کولی سئ چې لاندې کمنټ نوشته کړئ، نو زه تاته لازمن ستا سره زه بیرته راځم پر دغه، نو زه تاسو ته بیا لازمن جواب در کوم دغه میسیج. نو پر دا ځای باندې زه خپل دغه ویډیو